वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं तो हम भी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। تازه خبر د پاکستانی وزیر اخطار ته د افغانستان دفاع وزارت او نورو طالبانو خبرګونونه وایي پر افغانستان حمله به تاسو ته بدې پایلې ولري. بل خوا تحریک انصاف ګوند هم د افغانستان ملاتړ کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پارلمان کې وویل چې افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه شتون لري او که چیرې طالبان یې پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به په خپل افغانستان کې دننه شي او خپل دښمنان به ختم کړي. د هغه یادې خبرې نه یوازې دا چې طالبان غوسه کړي بلکې پاکستانیان هم غوسه کړي او وایي پوځ مو بیا د ډالرو پروژه ترلاسه کړې. دفاع وزارت لیکلي د افغانستان د ملي حاکمیت د نقض احتمال په تړاو د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې او ناسنجیده عمل او د اوبو خړولو هڅه ده چې د هیچا په ګټه نه ده. د پاکستان رهبرۍ ته پکار ده هیچ چا ته اجازه ورنه کړي په دې حساس موضوعاتو کې داسې حساسیت پاروونکې څرګندونې وکړي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت په ډاګه کوي که هر څوک په هره بهانه او عنوان زموږ پر حریم تجاوز وکړي د عواقبو مسؤلیت به پر خپله غاړه وي. د افغانستان اسلامي امارت اصولي دریځ دا دی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په وړاندې وکارول شي. د تحریک انصاف ګوند مشرانو او محمود خان اجګري د افغانستان په اړه د پاکستان دفاع وزیر څرګندونې غندلې دي. وايي افغانستان زموږ ورور هیواد دی او هیڅ چاته پر یاد هیواد د حملې اجازه نه ورکوو او که داسې وکړي نو پاکستان به د اور په لمبو وسوځي. جنرال مبین لیکلي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې له یوې بوډۍ ښځې رایه غلا کوي فکر کوي چې دا هم لکه 2001 کال زمانه ده او دوی به امریکا ته چمچهګیري سره یو څه ډالر ترلاسه کړي. نن امریکا تاسو د ټیشو پیپر په څیر کاروي او بیا مو ګټر کې اچوي. د تحریک طالبان پاکستان مخه نشي نیولای نو د افغانستان طالبانو مخه به څنګه ونیسي. په خپل وړه خوله غټې خبرې مه کوه. د خیرات خور پوځ غلامه شرم وکړه. مولانا فضل الرحمن وایي آیا پاکستان دا حق لري چې د اسلامي امارت نه پوښتنه وکړي چې ترهګر له افغانستان څنګه تیر شول؟ خو زه پوښتنه کوم چې له چمن څخه تر بشامه ترهګر څنګه د پاکستان له 300 امنیتي پوستو تیر شول؟ آیا افغانستان دومره پوځ لري چې ټول سرحد کنټرول کړي؟ یقینا نه لري. ته خو د نړۍ ستر پوځ لري تا نه څنګه تیر شول؟ اول باید زه ځان په خبره پوه کړم بیا د امارت نه پوښتنه وکړم. سید جمال آغا لیکلي له دې خبرې سره که د خواجه آصف موخه له امریکا څخه د ډالرو ترلاسه کول وي نو باید پوه شي چې موږ ستاسو بادار امریکا ته داسې درس ورکړی چې بیا به د افغانستان خوب ونه ویني. نو غوره ده چې د خیرات غوښتلو لپاره بله بهانه او لاره پیدا کړئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.